نو دلراج دا راته وایي چې ما او تا خو اخري ملاقات چې کوم زما او ستا شو تقریبا 2.5 کاله مخکې کابل کې نو اوس هم ته خو ماشاءالله ما ته ښایي چې د فریج نه راوتې بس چې هغسې وي ماشاءالله اوس هم هغسې که نه زه څنګه شوې ما ته خو ماشاءالله ماشاءالله ورځ ته ورځ چې دی نو نوره ښکلي کېږي میک اپ مې کړی دی نه اصل کې ما دا زه ګورم نه بس ما دا اورېدل غوښته که نه وایي د پروګرام په شروع کې چې کوم دی ته دا خبر وکړي چې زما پروګرام خلاص شي مانور ډېر ښایسته ته هم ستړې مه شي یو ځلې بیا ستړې مه شي ډېره مننه تھینک یو سو مچ زه ستاسو مس یم ما تاسو نن کلاس کې دا هومورک راوړی دی چې زه به تاسو د ملکونو نومونه علم هغه فلیکس پراته دي جنډې پرتې دي ستاسو په نظر چې دا به د کوم ملک جنډۍ صحیح ده نو تاسو دواړو به په یو ټایم سکاټلینډ د سکاټلینډ دلراج د نقل کوشش کوي چا هغې ته خپل هم پته خپل ځان نه توکه وله توکه دواړه غلط دي آفرین افغانستان دا مانور وګټلو هلته یې کښېږدی سایډ ته آفرین ښه نیدرلینډ دا خو یورپ کې دی نیدرلینډ ښه نه ته خو پاتې شوې تا درسته دا درکوم نه دویمځلي پکې ښودلی شي نه ښه بل دی جي امریکا خو د مانو ډېره خوښه ده وایي د ځمه بس د دواړو صحیح دی دواړه صحیح امریکا خو امریکا ده ښه بنګلادیش د بنګلادیش کرکټ ټیم وګورئ څومره تکړه شو او تاسو به څه کوئ آفرین د دې دا رنګ خوښ شوی دی صحیح ده ښه ویری ګډ غلط یې دواړه مخکې شئ سوډان وایي دا څه سوډانۍ ده نو پکار یې جنډۍ موله توره کړې وه په دې کې تور سترګې کېدای شي کوم دی سوډان آفرین ډېر لکه تا وایي چې بګای جنم تور کړو دي دا توره خو نه ده شنه خو ده که نه غلط دی ښه فلسطین آفرین نه تا دې ته وکته نو نه هغې ته نه دي کتلي نو څنګه تاسو همداسې مې راوړم دې سره چې ځي بس ډوبېږې به ښه بله ښه ترکي هغه د دلراج وګټله نه خو خو زه تاسو سره زه ګورم مانور زه به دې اوس خوښه شم ښه دا خو کېدی په دې کې خو ما ته ډېره خوږه ملګرې نه ته څوک یې زه خو دې نه پېژنم دا والی دا والی